غریبی دوستانو په څه سره ختمیږي یو مجرب وظیفه در کومه هغه وظیفه چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل امت دپاره ښودلې او ډیره اسانه د دې دپاره قرآن ویلم شرط نه دی ځکه بعضې دوستان داسې چې هغه وظیفې لږې سختې هغوی دوی نشي ویلی نو انشاءالله زه یو داسې وظیفه در کوم چې نبی کریم علیه السلام مبارک له طرف نه هغه مبارک پې خبرې کړي دي حدیث بیان کړی دی چې څوک دغه وظیفه دغه عمل وکړي رب ذوالجلال به غریبي ختموي فقیري به ختموي دوستانو وظیفه ډیره اسانه ده هر یو سړی چې کور ته دننه کیږئ اول السلام علیکم ورحمت الله وایي سلام اچوئ په خپل اهل باندې بیا یو کرت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یو پیر دا صورت وایي او یو پیر په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي ان شاء الله العزیز رب ذوالجلال بستاسو غریبی فقیری محتاجی ختمي ګوره ډیره اسانه وظیفه ده او ډیر کم الفاظ دي او داسې وظیفه ده چې ماشومانو ته هم ځوانانو ته هم نارینه و زنانه ټولو ته دا زده دي ځکه سلام اچول هر چاته ورځي قل هو الله احد صورت هر چاته ورځي اللهم صل هر چاته زده ده بعض روایاتو کې بیا داسې راځي چې نه یو کرتی سلام وکړه او درې پیر قل هو الله احد وایا یا څلور پیر قل هو الله احد او یو پیر په نبی علیہ السلام درود مختلف روایت راغلي دوستانو خو ان شاء الله العزیز په دې سره به غریبي ختمیږي خو زمون پښتانه چې دي هغه په کور کې سلام ورته ډېره یو غټه خبره ښکاري سلام نشي اچولی او دا قرآن کې الله فرمایي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبه و هر کله چې تاسو داخلي کې خپل کورونو ته په خپل اهل باندې سلام اچوئ دا یو تحفه ده تحیه ده د الله له طرف نه په تاسو باندې مبارکه تحفه ده د سلام اچوئ په سلام سره ډېر برکت راځي او رزق ورسره فراخه کیږي او یو پیر قل هو الله احد یا درې پیر قل هو الله احد وایي ځکه درې پیر قل هو الله احد د یو قرآن ثواب لري او یو پیر په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي ان شاء الله العزیز غریبی فقیری محتاجی به الله ختمه کی او دوستانو په دې صحابو کې صحابي دی عبد الله ابن مسعود فقيه صحابي دی په ټول صحابو کې ډیر فقيه دغه صحابي وو دا یو ورځ بیمار شو عبد الله ابن مسعود سے بیمار شو عثمان ابن عفان سے ورته راغو عثمان غنی سے دا ډیر مالدار صحابي وو د نبی کریم علیه السلام په خلفاو کې دریم نمبر خلیفه تیر شوی عثمان غنی رضی الله عنه د عبد الله ابن مسعود پوښتنې ته راغی چې ورته راغو نو عثمان غنی صاحب خو ډېر مالدار و د عبد الله ابن مسعود ته څه پیسې ورکول وې دا واخله ځان ته څه دوایي یا د کور کې بچو دپاره داسې یو شیز ورته پې واخله چې هغه تاسو سره کمې کوي عبد الله ابن مسعود ورته فرمایي زما غریبی فقیری محتاجی نشتا ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا وظیفه اوریدلې ده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی څوک چې ماښام مانځه نه پس سورة الواقعه وایي نو رب ذوالجلال به په دغه خلکو غریبي فقیري نه راولي دوستانو که چا قرآن ویلی وي کوشش دا وکړئ چې سورة الواقعه د ماښام مانځه نه پس وایي الله جل جلاله به ستاسو غریبي فقیري محتاجي ختموي دا ګوره قرآني وظیفې دي احادیثونه ثابتې وظیفې دي دا کوئ او توکل په خدای باندې ساتئ او الله نه ورکې یره کوئ ان شاء الله العزیز تاسو وګورئ بندې بیړۍ به مو روان شي دا ویډیو د ثواب په نیت نور دوستانو سره شیر کړئ الہ العالمین دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي وصلی الله